ډبره سکاره د افغانستان د طبیعي سرچینو یوه لویه برخه جوړوي چې په سیمه کې بېساري دي. د دې سکارو تر ټولو لوی بازار د افغانستان نږدې ګاونډی پاکستان و، مګر څه باندې 2 میاشتې کېږي چې له دې هېواد سره سوداګري نه ترسره کېږي او په دې لړ کې د ډبرو سکاره پاکستان ته نه صادرېږي. پلازمینه کابل کې کاروباریان وایي بیې ټیټې دي، خو بیا یې هم پیرودونکي د ګوتو په شمېر دي. د ډبرو سکاره تور رنګ او هم له ککړتیا ډک، خو د سون توکو په توګه ترې استفاده ځکه زیاته ده چې ارزانه او هم اسانه موندل کیږي. افغانستان کې زیرمې پراخه دي، خو په صحیح ډول ترې ګټه اخیستل په نشت حساب دي. دا ځکه په هیواد کې هغه څه چې د دې معدن استفاده پکې ترسره کیږي خورا کم دي. له هیواده بهر یې لوی مارکیټ ګاونډی هیواد پاکستان و، خو اوس یې په کور دننه خورا لوی بازار پلازمینه کابل دی او دلته ترې هم یوازې د سون توکو په توګه ګټه پورته کیږي. کاروباریان یې وایي د تیر کال په پرتله یې بیې ټیټې دي، مګر بیا یې هم پیرودونکي د ګوتو په شمېر دي. پر وینا یې پاکستان ته نه صادرېږي او همدا دلیل دی چې نرخونه یې ټیټ شوي. خو بیکاري او د خلکو کمزوره اقتصاد هغه عوامل دي چې د ډبرو سکرو په بازار یې اغېز کړی دی. والا ښه ده، شکر دی. بس دغه هغه یې کړی ده، پاکستان باندې بند کړی ده. مثلا لږ ارزانه دي، که چېرته سږ کال پاکستان ته تللو نو د 18,000 کې به یې هم نه اخیسته. دغه نه لږ ښه شوی ده. ولا نشته، خلک زوبل دي، کم پیسې دي، خرید دومره نشته. نسبت نور کالو نه فیصدي تقریبا 40% کار کم شوی ده. لکه پخوا دې وخته پورې موږ به 500 ټنه 400 ټنه داسې خرڅول، سږ کال 100 ټنه هم چا نه دي پوره کړي. علت یې دا ده خلک پیسې نه لري، مفلسه دي، خلک په یو کمپل هم ګزاره کوي. اوس پخوا څه و، بس بې بخارۍ وایي طاقت یې نه راتله. کاروبار د ټولو ولاړ ده، یو دنه څه دغه خلک مکمل کاروبار ولاړ ده. دغه یوه میاشت کې که درته ووایم یو لارۍ مال ما راوړی، اوسه پورې دا پاتې داسې ګورې د یو لارۍ نه ده خرڅ شوی. 20 ټنه راځي د یو لارۍ په دې میاشت کې، یعنې د یو لارۍ نه ده خرڅ. د ریسف نه راوړو، د ریسف نه راوړو، د هغه ځای کې اخلو، بیا دلته راوړي موږ ته. هغه ځای کې ټن باندې پیسې ورکوو، بیا دلته راوړي. نو دغه ځای ته موږ ته 2,500 غورځي یو ټن. تیر کال په نسبت سږ کال بیې نسبتا ښه دي، او که د لرګو وي، که د زغالو وي، که د سکارو وي. دې په خطر باندې کاروبار نشته، خلک بیکاره دي، د اقتصادي وضعیت د خلکو بیخي صفر کې ضرب شوی ده. نو هغه خلک چې بیخي اقتصادي ضعیفه ده، ډاون کې ده، یعنې هغه د روزمره ورځ سره کار کوي، که 10 منې که 15 منې دغسې اخلي. که په دې کې سلو کې مثال 10% 20% اقتصاد کوي، هغه یو خروار 2 خرواره اخلي. دا جمع چې شروع شوی دی د تیر کال په نسبت د تیر د نورو کالونو کې مثال 800 خرواره 900 خرواره 900 خرواره به موږ پروخت کولو. یعنې سږ کال د هغې په 3 حصه باندې هم نشته، یعنې 300 400 خرواره هم چا پروش نه دی کړی. نو دې نه معلومیږي چې د خلکو وضعیت هم خراب ده، د خلکو وضعیت او نشتون د کار او دغه لوی عاملونه دي چې په دې په بازار باندې تاثیر منفي تاثیر غورځولی دی. نسبتا په پاروسه کال په که ووایي په مورد باندې مثال سږ کال قیمتونه ډېر ښه دي. پاروسه کال به یو ټن زغال خرڅېدل تقریبا په 13,000 12,500 15,000. سږ کال تقریبا په 11,000 12,500 باندې ټن خرڅېږي. دې په خاطر باندې چې یو پاکستان سره خو لاره بنده. زغال چې دی، زغال خو نسبت د نورو کالو باندې ارزانه دي سږ کال، او زغال خو سږ کال ارزانه دي، او ښه زغال هم راځي. زغالو کې مختلف قسمونه دي. نو دغه حتما د زغال چې دی د ریسو په دغه نه راځي، او 2-3 مرکزونه دي. شیخه د شیخه چې دی، او مثال شیخي کې بس رقم زغال دی، خو دا د ریسوف نه راځي. او نسبت د نورو کالو باندې زغال سږ کال ښه دي، ګزاره کوي نسبت د شو باندې. خو خلک مجبوران دي، ډېر غریبانان دي، پوه شي وسه توان دومره نه لري چې مثال هغه یو ټن یا دومره زغال وګرځي. زغالو پسې فرق دی چې څومره زغال مثال کم وي هغومره ګران تمامېږي، او زغالو پسې فرق دی چې سره کم زغال وي هغومره نسبت همې بیې باندې تمامېږي. نسبت د تیر کال پرتله ډېره کمزوره وه سودا. کومه سودا چې موږ په تیر کال باندې کول هغه تقریبا هغه 50% کې 50% هم نشته.
ځکه خلک غریبانان دي مثال اقتصادي وضع ډېره خرابه ده او نسبت د نورو کالو باندې سودا خوند مثال نشته. سرپل، بغلان، بدخشان، تخار، سمنګان، بامیان او میدان وردګ هغه ولایتونه دي چې د ډبرو سکرو پراخه طبیعي سرچینې لري، خو استخراج یې هغه ډول چې افغانستان ورته اړتیا لري نه ترسره کیږي. که څه هم سږکال کې مارکیټ د تیر په پرتله ښه نه دی، مګر کابل کې د پیر او پلور د بازار کې ډیری کسانو ته د کار زمینه برابره کړې ده. د نورالله ترخوا ډیر نور هم خوښ دي چې د ډبرو سکاره او سون توکو په دې بازار کې ورته د کار زمینه برابره شوې ده. د هغه پر وینا خوشحاله دی چې په خپل هیواد کې یو مړۍ ډوډۍ پیدا کولی شي. دی پر اسلامي امارات غږ کوي چې ځوانانو ته په هیواد کې د کار زمینه برابره کړي ترڅو نور هیوادونو ته د تګ څخه خلاص شي. موږ دلته راغلي یو د کار دپاره، موږ ته د کار زمینه برابره شوې ده. موږ هر وخت دلته کار کوو، هر سړي سره مقصد موږ خپله ورځ شپه سبا کوو دلته په مسافرۍ باندې. موږ ټولو ځوانانو نه دا خواهش کوو چې باید دغسې کار وکړي، همت وکړي، خپل وطن کې وکړي، نه په خارج ملکو کې. خپل ملک باید جوړ کړو، خارج ملک ته باید څوک لاړ نه شي. د اسلامي امارات څخه مو دا غوښتنه ده چې باید د ځوانانو ته د کار زمینه په افغانستان کې برابره کړي، نه په خارج کې. ځکه چې ټول ځوانان خارج ته خاطر ځي، وژني، څوک چکوګانو باندې وهل کېږي. ښه ده، شکر دی. کار 200-300 روپۍ ورځې پیداول شکر دی. ناشکري نه کړو، کار ښه دی. بس خپل کور کې کار پیداول ښه دی، شکر دی. او ښه ده، شکر دی. 300-400 روپۍ ورځې ګټو او کار سهار 7 بجو نه وروسته شروع کېږي تر ماښامه پورې، مازدیګره پورې، ماښامه پورې. لکه مقصد شپې کاري، شپې هم کار کړو که نه، غریبي ده څه وکړو، شپې کاري شپې هم کړو، خو یې مازدیګره پورې ډیوټي. ولې نه ولې ډېر خوشحاله یو. دا خو چې خپل کور کې کار وي دا خو غټه خبره ده. بس لکه بل ملک نه په خپل کور کې مزدوري خو ښه کار دی، ناشکري نه کړو. له افغانستان څخه تر ډیره د ډبرو سکاره ګاونډي پاکستان ته صادرېدل، مګر له دې هیواد سره د لارو تړل کېدو وروسته د ډبرو سکاره هم یاد هیواد ته نه استول کیږي، خو چین، هند او ترکیې ته صادرات ترسره کیږي. د تیر 2024 کال د ارقامو له مخې افغانستان، پاکستان، هند، چین او ترکیې ته په کلني ډول د 65 میلیونو ډالرو په ارزښت 600,000 تنه د ډبرو سکاره صادر کړي وو. که د هیواد دا طبیعي سرچینه په اساسي او خوندي ډول استخراج شي، نه یوازې دا چې کورنۍ اړتیا به پوره کړي، بلکې کاري فرصتونه به ورسره زیات شي او هم به د اقتصادي ودې په برخه کې اغیزناک وي. حسین صافی، موج نیوز، کابل.